تازه او بد خبر په ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني جیټ الوتکو بمبار کړی دی. دا چې څنګه ولې پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. افغانستان کې د ټي ټي پي پر مرکزونو د پاکستان د هوایي بریدونو پیل. ننګرهار کې پر ځینو هدفونو بریدونه شوي دي. افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک پر مرکزونو د برید په اړه د پاکستان د حکومت له خبرداري وروسته ننګرهار ولایت کې سرچینې پر ځینو هدفونو د بمبارۍ خبر ورکوي. ننګرهار کې سرچینو پنجشنبه سهار د مرغومي پر 15 ویل پاکستاني جنگي الوتکو د دغه ولایت د ګوشتي ولسوالۍ په اړوند سلاله سیمه کې پر ځینو هدفونو بمبار کړی دی. د پاکستان حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول خپل نظرونه نه دي وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي امنیت شورا 3 ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو بریدونه وکړي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې ولیکئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.